الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ د دویم اذان ایجاد وکړي د وجې او ضرورت نه اغادا چې خلک بنا وخت راتل منځله نه ساتونه نه لوړ شپېګری دوی ماغه په سفر کې 4 رکعات منځ د هغه د جواز قایلو او 2 رکعات رخصت چې دا مسلک بینه د عائشه رضی الله عنها او د قشن د سوار له نور صحابه کرامو. دریم د عثمان بن عفان دا مسلک موږ ذکر کې چې هغه بدا ویلې جمع حيث ما كنتم چې کوم ځای کې تاسو وې د جمعې منځو کوي. شرط کې دا نه دی چې خار به یو قاضي به یو فلان او فلان. هر شي علي شپ دا خبره کړي واغه د وجه یو مصلحت نه چې د خوارج د خار لره داخل کو. څلورم یو سړی تقریر کول او پاغي کې د سجدي اغایات تلاوت کې ټول ملګرو سجده وکړه، عثمان بن عفان ونه کړه. خلکو په اعتراض وکړي چې دا ولي وینه زدي آیات لناستما او نور د ماغوک خودل او قانون داري چې سجده د تلاوت سره ووري هغه وخت کې بده معنی کیږي چې آیات د سجدي ووري دوه شکل دا ورته ناشتي او غوږی خودلې زنه ناسونه مور د غوږی خودلې دې وجنه ودا ما ونه کړه. او به یو سړی ورته ویلې چې یو سړی دی هغه بدري طلاقونو باندې داخله طلاق کې یو دم د یو بل چا سره به مؤقت نکاح کی او هغه طلاق کی عیدت تیر شي ای بیرته اول خاون له جایز غنا روان او هغه ولدا ناروا ده. دلنا نبی بدل لعنت ویلې ده. عمر بن الخطاب ورسې انسانان رجم کول د حج تمتع دا قائل نو د عمر بن الخطاب رضی الله عنهما وجدا واجد حرم همیشه په عبادت باندې آبادی. علي بن ابي طالب سره به وجه کې باس راغی د غسان په علاقه کې او د ورته ویلې چې محمد رسول الله د یو شی امر کړی د څنګه د مخالفت کوي هیڅ مونږ ویلې ده او د غسان د لخین هغه احرام ته روان شو. به دا خبره ذکر شو چې سړی د چا دزګیر شو د دشمنانو ورته ویلې چې په تا باندې کزه طلاقي چې طرف لانینو راغلې کنه راغلې نو هغه کوي ویلې چې په مال کزه طلاقي ودا کزه په طلاق لره. تقریبا په دې کې 12 روایت او دلایل موجود دي. دا مسله ذکر کړل چې کله یو زنانه د خاون وفات څلور مې شوله سورې بدا پر کور کې پاتې کیږي او د ابو سعید خدری د خور د شو اخر راغلی و د ملګرو له قوانینو کې دا خبره ولي کله چې دا په څلور مې شوله سورې تیری ځکه شری نس پرې کې موجود دی. د عمر بن الخطاب په وخت کې تقریبا 2 لک میله مربع مکر اسلامي خلافت لاندې راغلی و او د په وخت کې 10 میله مربع وجدا و چې داخلي بچ جنگونه پیدا شو. مسلمانان په خپل مابین کې لاندې واته او دا نړۍ نقصان انسان لور کوي، خاص کر مسلمان لا چې خپل مابین کې مسلمانانو خو یو بل سره اړم شي جګړه شروع شي. لیکن دغه سره سره الله رب العزت د آذربایجان علاقه او د قشان خراسان علاقه تخار علاقه طالقان علاقه بغلان علاقه بادغیس بلخ دا د اسلامي بیرغ لاندې داخل کړه او رالل. د دې نوري سبب مدا خبره ذکر کړه چې ازدجر روانو براس پنامو سنجان پنامو دوه قومندانانو د هغه سره اتحاد وکي او به د سنجان د براس وسغلولو او یزدجر د یو ژرندګړي د وجنه دا په یو ژرنده کې مردار شو. پرې سر باندې پته برو ولوي سي پرې کو ختمه کې په ماغه کې دغه نور سبب بعض خلکو یې درشي استخره علاقه له وړو والته سوراخ او باغې کې وردنه نه کې د پاسه ور باندې داخلو ور بند کړه چې داس موږ اکرام کړو بس د ایواز. آذربایجان علاقه له عراق او د شام مجاهدین را داخل شو. دوی په خپل مابین کې اختلاف پیدا کړ. مالک یوم الدین او مالک یوم الدین حذیفه ابن یمان لاړو په منډه باندې مدینه منورې له عثمان ابن عفان له ویل چې د مجاهدینو په خپل مابین کې لوی جنجال او پریشانی پیدا شوه. د قرأتونو کې نوغه د حفصینا د قران مطالبه وکړه او په مکه اندازه باندې لیکل وکړه او غنور ټول به ختم کړل. د تفسیری مسله موږ تاسو دې څه پوری ذکر کړو او د دې فیدیم ذکر کړو چې دا مسله ته معلومه شو دا او دا. عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې کله د روميانو سره مقابله کوله د جنگ قومندانان شو معاویه او عمرو بن العاص او د سره ابن مسلم
دا ملګری ورته انتخاب کړو. معاویه رضی الله عنه دا ټول مسلمانانو ماما دی، خال المؤمنین. وجدادا د خور چې هغه محمد رسول الله بیبی را ناغز موږ اوسه مور شو او د مور رور شي هغه سړی ماما کی. نو معاویه رضی الله عنه خال المؤمنین چې د څومره مؤمنان دي مسلمانان دي ټول دا ماما دی او په دې باندې شکر ایستل وکړ دي. محمد رسول الله ورته عجیب دعاګانې کړې وي. یو دی ورته دا کړو چې الله تعالی هدایت وکا او الله دا د عذاب نه بچ ساته، د حساب مسله سره اسانه کا. ډیر شي انسانو تقریبا مفسرین دا خبره ذکر کوي محدثین چې سلوي کار د حکومت کړي، شل کاله خلافت او شل کاله امارت. یو عجیب او خیر انسان په باب د سیاست کې دغه اوچت انسان بل نو. او بل قومندان شو عمرو بن العاص. محمد رسول الله د مبارک فرمایي چې عام انسانانو اسلام راوړی دی او هر چې عمرو بن العاص ته د ایمان راوړی دی د ایمان گوی ور کړی دا. قیمتي شړې اوچت بهادر کان من دهات العرب، د عربو د بدمعشانو د پهلوانانو نه په هغه وخت کې اسلام داخل شوی نو یو لوی خطرناک سړی و. خو چې کله په اسلام کې را داخل شو به ډېر کامل اوچت مؤمن او د مسلمانانو قومندان پاتش من دهات العرب. د دې سره ابن مسلم دغه سره تقریبا 4000 مجاهدین و. په ما علاقه کې درومینو سره جګړه او د مسلمانانو لاندې غزمه کراتل او د اسلامي خلافت او بیرغ ودرول په دې طریقه باندې. د عثمان بن عفان په دې وخت کې د بحر جګړه شروع شو. معاویه رضی الله عنه ویلی و عمر بن الخطاب له ویل چې یا امیر المؤمنین مونږ غواړو چې دشمنانو سره په دې بحر کې جګړه وکړو. وجه دا ده چې دریاب نه پوری دشمنان دی اوسېږي مونږ دلته قلار کینو دا مونږ نشو برداشت کولای او ډیر تاکید وکړي په باندې. عمر بن الخطاب دا خبره کړه عمرو بن العاص خطر اولې غوښه هغه جوالیو وی په دریاب باندې جګړه کول او په دریاب کې جګړه کول دا څنګه آسان ده ګرانه ده. معاویه هم دا خطونه موږ لړالېږي. هغه ورته ویل چې یا خلیفۃ المؤمنین یا خلیفۃ الرسول د یو کمزوري مخلوق سوریدل په یو قوي مخلوق باندې. انسان کمزوري دی دریاب قوي دی او په دې کې سړی د شي لکه څنګه په څنګه باندې ناس او د آباد او د چپی د سړی توکل لمر باندې نقصان رسېږي. دا ډېره ګرانه مسله ده. نو معاویه رضی الله عنه ورته ویلي چې ته موږ له جنگ امر راکړه چې بری بحر کې دشمن سره موږ دا معلومه کو پورې قبر علاقې له ورواړو شمالي افریقا او لیبیا دی علاقې له طرابلس له. عمر بن خطاب ورته چې ته به دا کار نه کوي. عثمان بن عفان چې به کله خلیفہ شو دی معاویه رضی الله عنه ورته ویلي چې موږ له اجازه راکړه چې به درې باندې ورپوري اوسې دشمنانو سره الته سخته مقابله وکړو. زمنګ اسلامي قواوی مجاهدین د بدیجه کې نشته واغې خوري کفري صحابه زمر غیرتی خلک وې دا موږ نشو برداشت کولای. عثمان بن عفان ورته ویلي وی تعالی اسما هغه فرمان دی چې کوم فرمان تعالی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کړو اجازه نشته. خو په مرور د زمانہ باندې عثمان بن عفان په دې ځل کې نرم انسانو. معاویه رضی الله عنه به اصرار وکي او به اصرار وکي به اصرار وکي او اخر ورته ویل عثمان صاحب چې بالکل تعالی اجازه ده درې کې جګړه وکا. خدا خبر یاد سره جګړه په هغه وخت کې کیږي چې کله د درې شرطونه یو شرط دا چې پوره به ځان سره خپل خزم بوزي زنانه دي. دا کنه د اطمینان نه ده چې سړی په هغه ځای کې خپل زنانه اوسې چې الته اطمینان اسنه چې مجاهدین ور پوره باسي ټول به شهیدان نکي. دویم مجاهدین له اعلانو کې چې کم سړی جهاد لږه په خپل طبيعت باندې چې خلک په زور باندې بوزیلا وجه سیدا درې مرتوی چې قراندازي به کنه کوي وجه دام سیدا ذکر یو سړی بزړنی ته په زور بوز. معاویه رضی الله عنه چې کله دا فرمانونه د عثمان بن عفان وکاته ملګرو له تقریر کې وی ویل چې موږ اراده لرو چې په دې قبرص کې د دشمن سره مقابله وکړو. لیبیا او طرابلس د علاقو کې شمالي افریقا کې زموږ سره دې څوک تیار دي. ټول ملګرو ورته ویل چې لبیک یا امیر المؤمنین موږ تیار یو استاد کارلا ته چې غیزل ورځي. ځکه هغه دغه آیتونو باندې عمل کو چې انفروا خفافا وثقالا سپکو درانه ټول وځي مریضان او جوړه واده ولا به واده سپینګری ځوانان شاده شده غیر شاده شده مصلا غیر مصلا سورلی ولا غیر سورلی ولا د الله بدلار کې د رب العالمین د رضا لپاره جهاد لپاره وځي. لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې جګړې مخکې پیشنګوئی کړې و. په دې کې عباده بن صامت مسرود معاویه سره دا عجیب صحابي د اسم کونه د چې د ابو الولید او د نبی صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک دي. په ليله العقبه کې دا موجودو
او دا ډېر کیسه شکل والا او تقریبا په خپل الويشت باندې لس الويشت دقتو خزه د شو ام حرام یو سلیواتي احادیث ته ټول نقل د دوا کلو په عمر باندې وفات شوه دی او په سلور د هجری کې چې محمد رسول الله د مدینه منوره باندې نقیب مقرر کړو عمر رضی الله عنه په شام کې قاضي مقرر کړي دغه نه به ور سره غیر رمله او فلسطین علاقه عمل ته به وفات شوه دی دا مو سره اته دا کله په خپل کیسه کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی په هغه وخت کې دغه په سر کې موږ د شلرګي وارو لکه څو چې چاره د اثر غواړي تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم ودش چې کله ودش نو د دې خوب نه ورسته اروچت شو او خاندلې ډېر عجیب خوشحالي کې ما ورته ویلې یا رسول الله مشه رب العالمین وخنده ودا سو وجه جنن د خوشحالي کې تراجیک شولې وې ته خبره نه وینا وې رب العالمین مال اسما د امت مجاهدین او ښکارا کړه چې په اصول باندې سواری دی په دریاب باندې وروي دانګل او د دریاب په دې چپو کې دشمن په طرف باندې ورالوسی او داسې مزیدار ناس دي ته به دا ګمان کې لکه څنګه چې بادشاہان په تختونو باندې ناست دی ورته ویلې چې مال دعا وغواړه چې الله من په دې مجاهدینو کې راولي عجیب سنانه و وتم دا غونه شوي محدثین د دې حدیث په تشریح کې دا خبره ذکر کړي بادشاہ حر او آزادي دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې د زمکه په سر باندې یوازینی واحد آزاد او حر خلق شړي هغه صرف او صرف د اسلام مجاهدین دي نور انسانان که دشمن وی جماعت لا کلب چې خپلار به اخلاص نه کی کورته ویل چې مارکیټ بند چې خپلار به اخلاص نه کی کورته وی چې لکه د کور نه راوځي ما چې خپلار به راونوځي یوازي او یوازي آزاد خلق د زمکه په سر باندې هغه د اسلام بچین هغه خلک دي چې هغه مجاهدین او فی سبیل الله جهاد کوي دا خبره محمد رسول الله په حدیث کې وکړه دغه اشاره ده به ودش نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به ودشو به چې کله راوچ شنو به خاندل دی زنانه ورته ویل یا رسول الله دا ولی څه مسله ده نو هغه ویل وسما د امت سره مجاهدین دي په درې باندې ورودانګل چې په دې چپو کې کتکیږي پورته کیږي او پوری دشمن خاله وراوړي و ما ور او د شناسي لکه څنګه چې بادشاہان بری تختونو باندې ناست ما ورته چې معلم دعا وغواړه وی تعالی مې اول جماعت کې دعا وکړه ته بده کې نه تقریبا 25 کال یا 10 کال ورسره رب العالمین دا مسله برابر کړه معاویه رضی الله سره خبره کزوا او د قشند عباده ابن سامي سره د خبره کزوا ام حرام عجيبه زنانه چې مکه او د قبرص پر هغه باندې مجاهدین ور پورې واته ولته سخت جګړه وکړه مقاومت وکړي چې کله بیرته را پورې واته نو عباده ابن سامي فرمایي و ما د خپل خجل او خو درول تر څو پورې دا ور باندې سورک مچومي کې او چې کله دا ور باندې سوره شو چې پورته خطل او رب العالمین دی وخنه روغ ورزول او ورمېګه عمل تمړت شو زه به شهید شو چې شهید شو عمل تم دفن کړه اې دین څو خبره معلومه شي یو خبره دا معلومه شو چې د مجاهدینو په ترقې په غلبه باندې باید مسلمان سره خوشاله شي چې کوم سره د مجاهدینو په ترقې باندې خپکیږي دا کې سره ایمان نشي د حدیث دا پیدا معلومه شو یو دویم ته دا خبره معلومه شو چې زنانم کله کله جهاد لتلیش دریم ته دا معلومه شو چې سړی په درې باندې وردانګلی شي د پاره د ضرورت بغیر د ضرورت نه چکر په پرېد باندې سړی الته باید ګرځي نه څلورم د محمد رسول الله صدق معلوم شو چې هغه موږ له پیشنګوئی راکړي او د قرغه پیشنګوئی ثابت شو او محمد رسول الله الصادق المصدوق رښتونی انسان دی او پنځم ته دا خبره معلومه شو چې کله یو مجاهد د رب العالمین درزار لپاره د سنگر په طرف باندې روان شو کدا مار وچی چلو لړم وچی چلو په خپل مابین کې بساوه کې شهید شو ټکر کې شهید شو چت پیرا پریوتو کمر پیرا پریوتو گاډ اور باندې ټکر شو شهید شو په هر مرتبه کې چې مجاهد دا مسله ورسېدله دا مجاهد رب العالمین په نسبت باندې اوچت شهید دی به شهیدانو کې ایواز به شهید منګه غل نه وایو چې هغه دشمن سره په مقاومت کې شهید شو بازاخلا شهید دی دا رب العالمین درزار پر څنګه لراوته دا زنانه ده او چونګي روح نه را پریوته دا ورمېږي مات شوی دی شهید دا خو فرق دومره دی چې په معرکه کې کوم ملګری شهید شي هغه به غسل نه اما دي شړي له غسل نور د دوړو درجه وره هغه جنت الفردوس کې وشيږي او دا صاحب چې دا هم جنت الفردوس کې وشيږي دا عجیب پیدا معاویه رضی الله سره د ملګرونه قبر سره کې شکل ور پورې وته پورې لیبیا دی علاقه نو انت دا خلکو د صلیب بندگی کوله آتش پرسو د بوتانو بندگی نه کولې د وره معاویه رضی الله ورته ویل چې لماذا دا ولی تاسو د صلیب بندگی کوئ د ور بندگی کوئ د بوتانو بندگی کوئ او لوی رب العالمین مو پرې خود لري سخت تانه ورته ورکړه ورته ویل چې ایمان راوړي ویني راوړو به ورته ویل چې جزیه راوړي کې جزیه راوړي جنگ لا تیار شي هغه په خپل مابین کې صلح به دیراله چې جزیه به ورکو لیکن شرطونه سره ولي کلمه معاویه سره یو دا چې زمونږ دشمنانو له بځنه ورکوي
دویم زمنګ ادرس بس موږ دشمنان لور کوي نه چې بدیجه کې مجاهدین وشي کې دلته مرکزونه دي دریم د شپې کې د ورځې موږ چې کله راتلو موږ د بسم الله راکې او څلورم جزیه برا کوي چې تقریبا وزرا او 200 دینار دغه نه جوړېدل ټول دشمنان ورته ویل بالراس والعين بسر سترګو باندې موږ دا خبره سره ومنله او زه پته هغه بیر تراله چونکې رومانو دا ویل چې داسې مجاهدین نشي او داسې نشي او داسې نشي هغه خپل لشکر کشي وکړه بیرته تعرض کې په دې ځای باندې قوي تعرض چې کله وکړي چې هغه څومره کمزور نه وي مسلمانان راغلي واغه به شهرګان شهیدان کړي ځان لواړه ولا او په دې علاقه باندې بیرته دوی بیرغونه ودرېدل معاویه رضی الله عنه چې اطلاع ورکړه ته خبر نه وینا وی د اسلام دشمنانو هغه ځمکه چې د اسلامي خلافت د سيطرې لاندې راغلي او د بیرغ لاندې هغه به قبضه کې واخستا مجاهدین به تشکیل کړه او ورلل سخت مقاومت وکړي چې څومره ځمکه واغې بیرته خپل قبضه کې راوستا او د اسلامي خلافت بیرغ په غیزه کې ودرو به ویل چې و فرقه معنا دول زره مجاهدین با دلته پاتې کیږي تر څو پر دشمنان به په مجاهدین مسلمانانو باندې حمله ونکړي اې دې خلکو له حفاظت لپاره دا به دلته پاتې شي ابو دردار رضی الله عنه هغه په ځای کې ناسو جوړلې جبیر بن نفیر ورغه ورته چې ولی جاړي نن خود فتح ورځ ده نن خود اسلامي خلافت لاندې د اسلامي بیرغ لاندې ځمکه رااله نن د خوشحالي ورځ ده او ته په دې وخت کې جاړي ورته ویلې جړه په دې راځي چې دا څومره قوي فوجو څومره قوي خلک و څومره اوچت مالدار خلک و لیکن رب العالمین مخالفت وکي ایسا الله رب العزت دا ذل او رسوا کړه کچرته زمنګ نه ګناه وشي ګوره خدای نه خواسته رسنه رب العالمین منګ راګیر نه کی وی جړه مار په دې رااله الله سبحانه زره دې چې به پروا ساتینا چې دا خبره کله ورته وکړو دا هغه ملګری دماغم په اخلاص کړه غوي ویل چې دا دعاګانې بغواړو چې الله زموږ خاتمه کوي دا خبره ورته وکړه او به نبی صلی الله علیه وسلم د معاویه رضی الله عنه مبارک ویلی و چې زما څخه ملګری دي مجاهدین دغه په درې باندې ورپوري چې دشمنانو سره بجنګ وکي زه دوی له جنت گوي کوم دا جنتین دي اې دین دا خبره معلومه شوله چې معاویه رضی الله عنه سره د نور صحابه کرامو دا ټول جنتین دي څوک چې دوی سره دښمنی کې لکه شیر واپس هغه په خپل بې ایمان دي او غیر مسلمان دي ځکه دوی سره دښمنی کې واقع دي شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ادي خلکو د اوچتوالي د پاره دي صحابه به کتاب لكم منهاج السنه چې څومره اعتراضونه د صحابه باندې کړي هغه به تفصیلی جواب کړی دي ادين ورستا عثمان ابن عفان ویلي و عمرو ابن العاص دغه لقینه معزول دغه بزیر قومندان سو کی عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح عمرو ابن العاص ناشنا قومندان چې کله د ابو الملګری ور معرفي کې نو دلته اسلام دشمنانو خپل استخباراتونو راپور اصول کې وی ویلي چې اصلي قومندان هغه معزول شو ځکه دا ډېر خطرناک جګړه مار قومندانو عمر رضی الله عنه بدا ویلي وی یو زمنګ ارتبون دی بل د نسوارو ارتبون دی چې یو بل سره خیر اړم کړی دي ځکه دا مسلمانانو قومندانو او هغه د نسوارو خپل به د شام جګړه عمر ابن الخطاب راغی دا چې کله معزول شو نو په دې مقام کې دشمنانو تقریبا 2 لک فوج تیار کړ مصر اسکندریه په دې علاقه باندې را داخل شول او سخت تعرض وکړي دومره تعرض وکړي چې په دې علاقه باندې را داخل شول مصر مونږ او قاهره مونږ ولا شاخه دا کارونه وغیرہ دا ټولي ونی ولا د شکل ونی ول گرفتار کړل نو په دې ځکه دومره ظلمونه شروع کړي چې مسلمانانو ټول اوجل کم قبطیان وغیرہ چې پاتې دي هغه سره زینونه وکړل د خلکو مالونه ارچي تخریب کړل مجاهدینو به مسلمانانو عثمان ابن عفان له خط ولېګو وی ویل یا امیر المؤمنین تا چې کړه دا قومندان معزول کې او عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح د منګ لړا تشکیل کې دي دشمنانو پر باندې تعرض کې دا ورته کمزوري معلوم شو بیرته منګ لا عمرو ابن العاص مقرر کا عثمان ابن عفان متصل فرمان ولیکو او په ټول مجاهدونو باندې غاګو کې چې تاسو د جګړې د لوی خط اولنې قومندان عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه دا بیش چې کله دا بیا مقرر شو یو عجیب سیاست استعمال کیغه مجاهدون له تر څو پر جماعت اصل امر نه کړي تعرض منه کوي چې صحیح ده پرې د وشله دشمنان را منځ نشي چې کله را منځ شول وی پرې د چې خلک خپ عذاب کې دا کفار دا کوم چې قبطیان دي د مصر باشندگان غیر مسلمان چې دوی کله تنگ شي او موږ په دوی باندې بریدو کې بیا دغه غیر مسلمان زموږ په تایید کې ودرېږي څومره عجیب سیاست چې خلک کله تنگ شول نو په دې وخت کې د اسلام مجاهدونو د دشمن په خلاف باندې به یو کرته د جګړې غاګ وکي چې کله شروع وشوه هغه د مصر قبطیان د مصر باشندگان کفار هغه به د مجاهدونو سره ودرېدل په صف کې چې موږ اگر که مسلمانان نه یو تاسو لپاره جوړو تاسو لاسونه درکو دا لیکن اوس دې دشمن مقاومت او مقابله وکړي اماغه چې سخت جګړه وشوله ټول دشمنان سره دلدل شو څو تکتیدل کم چې د مشر منویل په نامه باندې هغه گرفتار شو هغه الله مردار کړ بیرته ټول اسمکا د مسلمانانو د اسلامي خلافت د بیرغ لاندې رااله
عثمان ابن عفان بیرته ویلي وی عمرو ابن العاص معزول عبد الله ابن سعد ابن ابي سر به د په ځای باندې مقرر خلیفګانو بکر کړه د اولین معزول اول بس حکمت هغه معلومه چې دا اولی اصلي وجه علماء دا هم ذکر کړی دا چې د یو کال نه اضافه هغه به الته ولی نه پرې خود بدلول وي وجه دا چې د به تعلق پیدا کیږي دنیا سره مینه محبت پیدا کیږي نو صحابه کې دا عادت نه ولیکن په دې نور انسانانو کې دا مسله راځي صحابه دا سیاست او دا تربيت موږ لرا کې چې کال یو ځکه والی تیرون هغه تاسو بدلوي چې بل کال درنه تیر نه کی بیرته ور باندې بل قومندان بیا مقرر کی دې چې کله مقرر کې نو دې ځکه سخت جګړه بل وشوه چې غیل ویل شي غزوه السواری دشمنان د دریاب نه پوری طرابلس لیبیا شمالي افریقا وغیرہ دې ځکه فوج برابر کی او د مخکې جګړه کې دومره مسلمانان شهیدان شوي سم د یرموک باندې غزا کې وشو ځکه دوه لکه فوجین د غوي و شل زره کسان مجاهدین و چې اکثر ملګری به کې شهیدان شو او د دشمن اکثر خلک به کې مردار شو دلته چې دوی دا جګړه کول نو دا غزوه السواری دا جګړه برابر شول داخل د دریاب په دې طریقه باندې دشمنانو خپل وسوال لا وس تقریبا زر کشته راوستي دوی زر کشته داسې په خپل باندې دي دلته مجاهدونو خپل کشته برابر کړې دوی 200 کشته برابر کړې شکل درې منځ دوی مر داخل شو واغې مرال نو مجاهدونو په طریقه باندې ویل شي الامان یو وخت د پاره بډزمندي خبره کوي څه خبره وې دي چې تاسو زر کشته دي او زمونږ چې 200 کشته دي چې بزر کشته کې به څومره فوج راغلي تاسو سوچ کاوه او دغه مجاهدونو سره به څومره فوجي به خبر دي شو کو مسله به دي جوړه شي شرازي دي درېب نوزو کزمن په جانب باندې راځو که تاسو په جانب باندې په دې وچه سره معلومه کو یو دم د اسلام دشمنانو دا आवाज وکي الماء ابو کی جګړه ده وجه دا وا یو خو په ابو کې په دې ځای کې په جګړه باندې پویدل صحابه نه پویدل معاویه رضی الله ورته ورته تاسو جګړه موږ سره په دې ابو کې کوي ورته برعکس ول عین پس سره باندې موږ هم تیاری دا غوي زر کېشته او د دې 200 کېشته دا کېشته دی بل پورې وټړلې دا و د واجب ترتیب او نقشه چې موږ شاو دماغ اوس د خپل علاقه لینه چې څنګه ترتیب جوړ کې خو چې کله دا کېشته دی بل پورې وټړلې او جنگ شروع دومره سخت جنگ شروع شو په دې ځای کې د سیرت په کتابونو کې لیکي چې په دې لوی دریاب کې زر کېشته دا غوي او 200 کېشته د مسلمانانو وي چې په دې کې څومره مجاهدین او څومره کفار و چې د سخت جګړې د وجنه د وینو ته د وجنه د دریاب د سپین رنگ د اوبو د په تک سور رنگ باندې بدل شو دومره وینه لاړه رب العالمین مجاهدین له بده کې فتح ورکړه هغه زر کې شتمتي ونی ولې واخر کې به ټول مردار کړه اې دوی چې کوم مشر قسطنطین په نامه هغه وتکته دو پوری نسوارا ورته ودار څه عجيبه چل وکي زمنګ بشری بوتل مجاهدینو په واسطه هغه ټول دل کړه ختم دکړه زر کې شتمه هغه ونی ولې او تل ژوندېل تر تکتیدلې وی غیر اونی شسرونه په خپل لاس باندې قلم کې ویوالو ختم کې اې دوی ورستا اې دې مجاهدینو مسلمانانو په مابین کې داخلي اختلافات پیدا شو او داخلي اختلافات اې دې وجنه نظم فتوحات بین دي شوي دې لوی نقصان د مجاهدینو مابین کې راځي قران کې رب العالمین فرمایي چې اے مجاهدینو مسلمانانو د اختلاف خانه جنگي نه ځان ساتي کین اساس ری حکومت دبدبه هم ختم شي حق مجاهدین چې د اسلام د دشمنانو سره بډغره باندې راغلل په ټول نړۍ کې دغه یو تاریخ خو چې خپل مابین کې لاندې وته هغه دبدبه ختم کړه هغه څه دوی په خپل سره ورک شو څه په یو تر باندې لاړ څه په بل تر باندې وسلاړ په بل خو باندې ودرېدل نو دې ځکه مجاهدین دا جګړه شروع شو اې دوی وجنه چې مسلمانانو په دې مابین کې دا جنگ قتل او قتال دا ډېر سخت تاوان ور کوي مجاهد انسان ډېر صبر کوي اگر کبه باندې ظلم تیرې ولې نه کیږي دا به د صبر زغم نه کار اخلي د څه بنو چې دا دشمن ختم شي نه کدا ختم شو الله بل پیدا کوي کاغه ختم شو به بل پیدا کیږي محمد رسول الله فرمایي الی یوم القیامه دا جهاد بجاری کدا ټول دنیا چیرته دی عادل بادشاہ د حکومت لاندې راشي به هم جهاد او کبه ټول دنیا باندې د کافر حکومت راشي به هم جهاد دې ځکه به درې خبره دا جګړه ولې شروع شو اختلافات ولرال عثمان رضی الله څنګه شهید شو او واقع شهادت څنګه ده اول پر اسباب باندې خبره کوو علماء دا خبره ذکر کړي چې اول د محمد صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی و نبی صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان له عائشه پر روایت کې خبره راغلی و وې څه خلک ورش غواړي چې سره دا کمیسو باسي کمیس با شهیدا ته به صبر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی او پاګه ځکه د ملګرو شهادت اې شهادت دویم الله رب العزت پر بندگانو باندې امتحان نه راوړي اې دی وجه رسول الله فرمایي اشد البلاء على الانبیاء سخت تکالیف او تکالیف په انبیاء باندې دي ثم الامثال فالامثال به سمره نږدې دی غویلا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په دې باره کې به کتاب لیکو درې صبر په باره کې تقریبا شپږ پسونه به هغه کتاب لور کړی دي صاحب نظر ته نیم دی آیتونه
ډیر احادیث ډیر آثار او د قشاډری فائدې دي جمع کړې دي اهلینا فرمای وې د مسلمان مثال په شان د سرو زرو دی سر زر په هغه وخت کې د استعمال ولا راځي چې کله دا په اور باندې وسوځول شي ځکه دا خو اعز الاموال لی دا اصول الاموال لی د ټول مالونو اصل لی دغه توقيع السلطاني د بادشاہ امضا دلته کیږي او د قشانه دا که شکل په ایرو کې پراتی به قدرې خو چې کله صفاشه به قدردان شي چې پور کې وسوځيږي رنگ ورکی چې څومره وسوځيږي نور رنگ ورکی او دې پوری زکات دا شنه تعلق سات نو مؤمنم چې دې عزتمن مخلوق دی انسان دا چې کله ګناهونه کوي به قدرې او چې کله پاک شي تزکیه وشي او چې انسان د پوری زکات تعلق ساتي چې څومره امتحانات ور باندې راځي درې مو علماء دا ذکر کړی د دنیا پر اخی اگر کله نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې ورانه نه راوستو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری نه سو ویل یا رسول الله ډېر فقیرانیو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ورته شي وخت براشي چې وکه اسبه د خلکو نه جګ شي ویني چې بل کاسه ورته راشي دومره پراخي راغلي د طعامن لکراوس ایو جوړه به استلنی چې بل جوړه د جامو ورته تیارې صحابه ولدا خو به وخت دی وینن چې تاسو په فقر کې دا غوري په نسبت سره وخت ده بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا حالات ذکر کړي چې د خلکو له دومره مالداري ورکړي شي صحابه ولدا خو خیر د خیر نه خروس شر نه نبی صلی الله علیه وسلم چپ شو ویل بالکل صحیح ده د خیر نه خروس شر نه لیکن د بصرلی شپتل هغه چې کله څاروي لګوخره نور راودريږي نو هغه عزم شي به نور خوري به عزم شي وخت هم تیر شي او صحت هم کوي په کچیرته یو غیا یو څاروي یو ګډه بزدي شپتل اړم شي ډیر انتهي زیات اخري سم خیله چې هغه به جوګیر شو کمن شي ای دنیا نه چې سړی لري وشيږي او هم هغه کې به تقوی هغه کې به دیانتي هغه د ایمان کیفیت به څومره چې سړی به دنیا کې وردن نه کیږي هغه به خرابيږي تقوی هم خرابيږي عبادت هم خرابيږي بل مثلا بل ای دنیا د وجه دریم د دې وجنه چې څلورم د دې وجنه چې هر کس مخالف بدی حکومتونو کې را داخل شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی قیامت نږدې به چې مشران شي رزیل بچي د رزیل دا حالت په تاسو باندې راشي او پنځم يهودان په دې حکومتونو کې را داخل شو او د يهودو بل کار نشه شوای د شهر مسلمانانو سره سلور جنټي دا باسنو جګړه کوي سوره بقره تاسو ګورئ رب العالمین سره سم مناظره کړي د يهودو سره اخر لاندې کړي سملول پړ کړي دي ځکه د يهودو کوشش داري چې مسلمانانو مابین کې اختلافات جګړې پریشانې مصیبتونه سوره نساء سوره بقره چې کله انسان وګور به معلومات کیږي سوره توبه او بل بدوی کې سړی پیدا شو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي منهاج السنه کې عبد الله ابن سبا ابن سودا چې دا يهودي الاصل له دا خبره یاد ساتئ يهود به هیڅ چرته بشیاګانو باندې تعرض نه کوي نه به دي شیاګانو په ملک باندې دوی چرته اقتصادي پابندي ولګي نه به قرباني برید وکي ځکه دا دغه بچین دي وغه پلاران دي بلکې دوی به همیشه یو بل سره په یو موټی باندې ادوار یو غرض یو دریز دي مسلمان سره به په دې باندې دوکه نشي چې پلانې دي شیو ملک په دې باندې اقتصادي پابندي او په دې باندې دا تړه کړو تعرض ور باندې کې وبرید پی کوي نه بلکې هغه به سره په اړ اتحاد کې شریک مي مالی جاني ار کومه کې به شریکي خو لیکن خلکو له پینوان کې دا خبره کوي چې پلانینز موږ سره په دې اتحاد کې را شریک نشو دا دوی خپل سیاست دی غلط چې مسلمانان پای باندې دوکه کوي ودا يهودي الاصل چې کله پیدا شون لاړو شام بصری لا تحریک شروع کی صاحب خو پرېدا هیڅ ملګری پیدا نشو اې دین لاړو کوفی لا الته خلک پیدا کړ د کوفی والا خلکو به همیشه په دی والانو باندې اعتراضونه هم کول لکه دغه شام صاد ابن ابي وقاص اعتراض وکي په ولید ابن عقبه ابن ابي معيط باندې اعتراض وکي په سعید ابن عاص باندې اعتراض وکي په مغیره باندې اعتراض وکي په موسی اشعری رضی الله عنه باندې اعتراض وکي دوی همیشه اعتراض کووننده خلک وو دغه لاړ مصر لا د مصر ماجب انسانان دي خلکو ودا د علم مرکز او د اسلام مرکز او فلان هر غن چې ګوره هغه په خلکو موجود دي چې ار داوري په وکړه بس خامہ خسته اتباع پیدا کیږي او دا د شو خطرناک خلک لرل چې کله به ملګری پیدا کړو به هغه تحریک به چلاولو نو مصر کې ځان له ملګری پیدا کړه دی عبد الله ابن سبا څخه عجیب عقیده جوړ کړي یو عقیده دا جوړ کړه چې زر انبیا دي او دا زر وسیان اولین لري ملګری او در علی رضی الله عنه چې دا محمد رسول الله وسی دي د ډېری خبرې پټې کړې دي هغه موږ راکړه کړې نه دي دا پوریش کې هغه راځي اې دی وجنه بخاری کې حدیث ته ابو جحیفه بنامه باندې صحابي واغی ویل یا علی ابن ابي طالب داخل استا بارک فرمایي چې د سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه پټي خبرې کړې دي هغه څه خبر دې موږ راکړه کا وی ویل چې مال محمد رسول الله خبرم پټه نه دا کړې دغه قران او حدیث موږ لپاره خودلې یو او دویم دغه کتاب مال راکړې چې پای کې د دیات او قتلونو دغه مسلې وي انتقام اخستلو د قصاص دریم قران کې رب العالمین مال په هم راکړې دا د الله خو کړی چاله ورکی بلیس خبرې چې معنا دروغ ویلې پاوي په علي سمنه دي خلکو دروغ ویلې
او د قران فهم په دینه سبګي چې سړی کې تقوی د الله د رضا لپاره کې نسل د قران عظمت په سړی کې لرل د الله عظمت په سړی کې لرل دنیا پرستی پر خودل خواهش پرستی پر خودل قوي ایمان پیدا کېدل صفا زړه قوي یقین او مضبوط عزم او صبر ودا خبرې په ما کې چې د قران فهم الله مال را کړی دی بل دوی ویلي چې د زمکه په سر باندې بدترین ځای هغه سقيفه د بنو ساعده مخکې موږ دا ویلي و چې په کوم ځای کې د ابوبکر سره بیعت شوه دی ودا پروګرام د علي صاحب سره خو اسد سره وشو جواب دار چې علي خو اسد الله دی هغه ول خپل حق نشي طلب کولی او په دې کې علي صاحب اولنې بیعت د ابوبکر سره کړي وی ویل چې ای ملګرو ابوبکر زمونږ په اسلام او په دین کې مشر دی نو په دنیا کې هم داس موږ مشر دی او بل درجات عقیده ساتله د سی ویل نعوذ بالله من ذلک ودا علي چې دی داس موږ رب دی رب داس موږ الہ دی الله په دې کې د نشوي د حلول عقیده و العبد رب والرب عبد يا ليت شري من المكلف ان قلت عبدا فذاك رب وان كنت رب فانا يكلف وی الله بندره بندا الله ر پتن لګي چې وسوک بندگی وکي کته وی دادی وکي ودا خو الله دی کته وی الله دی وکي الله خو سره بندګۍ له ضرورت نه ساتي نه لري وې زړه سپین ساته شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وې د انسانان د الله برباد کی چې د عقیده ساتي ځکه د دې خلکو مرز وې د يهودو نو سوارونو خطرناک مرز دی چې دوی د شي وای چې الله رب العزت او د مخلوقات ټول په وجود باندې مشتمل دي کله وی په عیسی کې د نشوي توجه کله وی په عزیر کې د نشوي نعوذ بالله من ذلک کله وی په علي علي رضی الله عنه کله دوی ولیدو نه یو بل ویل هو هغه دا سړی دی وی او علي څه ورته څنګه هو کوي تاسو ناغي ویلې وی داخله دي شاقیده لري چې ته الله یې ظالمانو دا تاسو څه خبره کوي اله خو بل څوک دی وینه تاسو مونږ الهه ملګرو لوي لرګي راځم کوي چکلې لرګي را جمع کړه ووري بلکې یو ذکر اخصو پاږي کې ورغورځول دوه د ور نه چغي کولې وې هیڅ موږ په دې باندې خپکیږو نه ځکه رب النار ته د ور مالکي او قانون در رب النار خلق ور باندې سوزول شي کته موږ وسوسه هیڅ پرواز موږ نشته دومره خطرناک خلق عبد الله ابن عباس د نبی صلی الله علیه وسلم د کاکا بچی چې کله دې خبره نه خبر شو وی ویل ارمان چې سوزوري نه ودا ډیر کوي وی وی حدیث کې راځي په خپل امر علي سے بسې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من بدل دینه فقتلوه چا چې دین بدل کې مرتد شو قتل کوي کدوې باندې قادر ماده وشل نو علي رضی الله عنه ویل ارمان چې دا خبره مخکې ماله معلوم امام دا وشل یو خوا کشر صحابي دی او بل خوا مشر صحابي دی لیکن د دې حدیث علم اغلو دا ور باندې پوهه نه وی ارمان چې دا ما سوزول نه وي او په دې باندې می عمل کړی وسکا پور باندې سوزول چې کوي هغه یک واځي چا کار دی دا رب العالمین کار دی او په دې کې عقیده د کفر او د شرک هم ده کله وی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله نه د پیغمبر د وفات نه را پدې خاطر صحابه کرام مرتد شوي دي کله وی چې عائشه زنا کړې ده نعوذ بالله من ذلک کله وی په مکه باندې اسمه حکومت راغی او په مدینه باندې ابوبکر او عمر د رسول الله د خوانو باسي ودا خبيسان دي کله وی دا قران دروغجن کتاب دی وسلادا چې په دې ملک په دې ولایت کې دا نشر کيما ودا قران دې چې دې شیګانو د خوانو تقسیميږي حالانکه قران کریم د دوی په نسبت ودا ناقص قران دی اصلي قران هغه څلويخ پاره دي چې موږ امام غایب سره دی هغه کوم ځای کې د نقشه دولم نه یاد نو د زمکه په سر باندې سل په سل کې پوره دروغجن هغه د عبد الله ابن سبا اولاد شیدار شیعه او روافض مختلف شرکیات په دوی کې را داخل شو دوی به چې اعتراضونه شروع کړل سادهګان باز خلک ځان سره برابر کړه چې ګوره دا کار کوي عثمان دا کار کوي دا کوم اعتراضونه و څنګه هغه به ان شاء الله به بل وخت بیان کو چې ابن العربي رحمه الله د دې په اړه کې به کتاب لیکو العواصم من القواسم چې دا یو عجيبه کتاب دی څومره اعتراضونه چې دي خلکو کړي په صحابه په کامل معنی هغه جواب کړی دي څومره اعتراضونه چې دي کړي په صحابه شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه کې په کامل معنی باندې هغه جواب کړی دي نو هغه اعتراضونه کم دي او څنګه وکړه د به قتل او د قتل واقعا دا ان شاء الله کې چیرته من او تاسو ژوندۍ به روانه چارشنبه ورځ باندې تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي